السلام علیکم ګرانو دوستانو. افغانستان د نړیوال جام په تمریناتي لوبو کې په خپله لومړۍ لوبه کې بنګلادیش ته سخته په زړه پورې ماتې ورکړه. بنګلادیش د افغانستان د 161 منډو هدف په جواب کې یوازې 98 منډې وکړې. دا د افغانستان لپاره ښه پیل دی. تیز بالینګ ډیر ښه ترسره سو. فاروقي 3 لوبغاړي وسوځول، فرید ملک 2 لوبغاړي وسوځول، ابراهیم زدران 40 منډې وکړې، محمد نبي 41 منډې وکړې. ټولو ته دې مبارک وي او په خاصه توګه د ټولو افغانانو ته مبارک وي. دا لوبه نړیوال جام ته د تمریني یا وارم اپ لوبو په لړ کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر پچې ګټلو وروسته د توپخنې پریکړه وکړه. افغانستان اول بیټینګ ترسره کوي. په ټاکل شوو 20 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره بنګالۍ لوبډلې ته 116 منډې هدف وټاکي. د افغانستان لپاره حضرت الله عزازي 15 منډې وکړې، رحمان الله ګربز 26 منډې وکړې، ابراهیم زدران نن ډېر ښایسته په زړه پورې ولوبېدی. په 19 بالونو باندې 46 منډې وکړې، 3 څلوریزې 3 شپږیزې هم وهالې. درویش رسولي 12 منډې وکړې، نجیب زدران 15 منډې وکړې. کپتان محمد نبي ډېر ښایسته چټکه په زړه پورې لوبه ترسره کړه. د په 19 بالونو باندې چټکې 41 ناسوځېدلې منډې وکړې، 15 شپږیزې 1 څلوریزې یې ووهله. عثمان غني 2 منډې وکړې، عظمت الله عمرزي 1 منډه وکړه. د بنګلادیش لپاره په بالینګ کې تسکین احمد ډېر په زړه پورې ښایسته بالینګ ترسره کوي. د په 4 اورونو کې 13 منډې ورکړې، 3 لوبغاړي وسوځول. حسن محمود 2 لوبغاړي وسوځول، 40 منډې ورکړې په 4 اورونو کې. شکیب الحسن هم په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. د 116 منډو هدف په تعقیب کې بنګلادیش لوبډلې په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 98 منډې وکړې چې د 62 منډو په ستر توپیر په دغه لوبه کې ماتې وخوړه. د دوی لپاره مصدق حسین تر ټولو زیاتې 90 منډې وکړې. د افغانستان لپاره تیز بالینګ ډیر ښه زبردسته ترسره سو. په زلحق فاروقي په 4 اورونو کې 42 رنزه ورکړل، 3 مهم لوبغاړي اوټ کړل. فرید ملک په 3 اورونو کې 1 میډن ترسره کړي، 9 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول چې ډېر اقتصادي بالینګ یې ترسره کړي. مجیب رحمان هم په 3 اوره کې 1 میډن ترسره کړي، 15 منډې ورکړې، 1 لوبغاړي وسوځوي. قیس احمد په 3 اورونو کې یوازې 4 منډې ورکړې. نوین الحق په 2 اورونو کې 6 منډې ورکړې، 1 لوبغاړي وسوځول. عظمت الله عمرزي په 2 اورونو کې 20 منډې ورکړې. کپتان محمد نبي ساحل په 3 اورونو کې 11 منډې ورکړې، 1 لوبغاړی وسوځوي. افغانستان په خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه کې د بنګلادیش لوبډلې ته د 62 منډو په ستر توپیر ماتې ورکړل. افغانستان په خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه کې د بنګلادیش پر وړاندې ډېره ښایسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل چې بنګلادیش لوبډله یوازې په 98 منډو کې ختمه کړه. په دې هیله چې سبا له نه بل سبا د پاکستان پر وړاندې هم دغسې ښایسته لوبه ترسره کړي. د پاکستان پر وړاندې هم باید لوبغاړي د پوره تجربې څخه کار واخلي، ښه بیټینګ، ښه بالینګ، ښه فیلډینګ ترسره کړي چې هلته نو ښه بیټینګ، ښه بالینګ، ښه فیلډینګ ترسره سي، بیا نو لوبه 100 په 100 کې د افغانستان کېدلی سي. که څه هم پاکستان ډېره زبردسته په زړه پورې لوبډله ده، خو افغان لوبډله هم د دې وړتیا لري چې د دوی څخه لوبه وګټي. سبا له نه بل سبا د پاکستان سره تمریناتي دوستانه لوبه لرو. تاسو خپل اتلان په دعاګانو کې یاد ساتئ. هغه لوبه په تلویزیون باندې هم په ژوندۍ بڼه سته. سټار سپورټ او آریانا ټي وي په ژوندۍ بڼه خپروي. په دې هیله چې افغانستان هغه لوبه کې هم ښه لوبه ترسره کړي او بریا د افغانانو سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.